خوست کې د فراغتونو په لړ کې نن د پامیر پوهنتون له 3 څانګو کمپیوټر ساینس، حقوق او سیاسي علومو او اقتصاد پوهنځیو څخه 110 تنه محصلین فارغ شول. د مسؤلینو په وینا چې فارغ شوو محصلینو په عملي او نظري ډول تیر 4 کلن مزل طی کړی او د هیواد په بېلابېلو اړونده ادارتي سیسټمونو کې به اغېزمن ثابت او هغه تشه ډکه کړي چې په مسلکي او تخصصي برخو کې محسوسیږي. دا 110 تنه محصلین په 3 پوهنځیو اقتصاد، کمپیوټر ساینس، حقوق او سیاسي علومو کې زده کړې کړې. په موږ کې همدغه محصلین د تیوري درسونو سره په څانګ کې په عملي برخه کې هم ښه زده کړې کړې دي. لکه مخکې مو یادوري وکړه چې موږ د مختلفو ریاستونو او د سره په څانګ کې مختلفو اداراتو سره تفاهمنامې یا تومیتونه لرو چې د هغې تفاهمنامې تومیتونو په استفادې سره موږ د دوی لپاره عملي زده کړو زمینه برابر کړې ده. فارغ شوي محصلین له ترلاسه کړو زده کړو خوښ دي او وایي چې په دې زده کړو به بسنه ونه کړي او تر مسټرۍ به یې لړۍ جاري وساتي. دوی همداراز له دولته هم غواړي چې کاري فرصتونه ورته رامنځته کړي. بله دلته په پامیر پوهنتون کې 4 کاله عملي او نظري زده کړې وکړلې. موږ د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې په آینده کې په راتلونکي کې زموږ لپاره کاري فرصتونه برابر کړي او زموږ لپاره هغه څه چې ضرورت دي هغه د دولت څخه موږ غوښتنه ده چې هغه موږ ته برابر کړي تر څو موږ د هېواد لپاره یو ښه خدمت جوګه وګرځو. موږ هر کال ډېر فارغین ورکوو ټولنې ته تر څو د هغوی جوګه وګرځي، خو په هغه ډول کاري فرصتونه دوی نه دي ترلاسه کړي کوم چې ضرورت دی او اړتیا ده. نو دولت نه مو دا غوښتنه تر څو موږ ته خپل کاري فرصتونه او جنسونه برابر کړي. انشاءالله کوشش محنت به نور راکړو تر څو موږ دا زده کړو تر دې دمه ونه رسو موږ د ماسټرۍ پورې موږ خپل زده کړې وکړو. نو د اسلامي امارت څخه موږ دا غوښتنه ده تر څو موږ ته نور فرصت هم راکړي تر څو ماسټرۍ پورې زده کړې وکړو، د خپل هیواد وطن لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده، د افغانستان اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري فرصتونه برابر کړي او موږ په خپل برخه کې لا زده کړې وکړو او کاري فرصتونه موږ ته برابر شي. خوست کې هر کال د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ له خصوصي پوهنتونونو ګڼ ځوانان فارغېږي، خو د دوی په وینا چې د کاري فرصتونو نشتون او په دولتي ادارو کې د کسانو کم استخدام له امله مجبوریږي چې خپل استعدادونه او وړتیاوې په بهرنیو هیوادونو کې ضایع کړي.